سلامونه او نیکې هیلې الله تعالی دې کې روغ او صحتمند اوسئ. تاسو ته ښه راغلاست وایم. قدرمن ښوونکو، څرنګه چې تاسو پوهیږئ د نن ورځې لوست موضوع مو د دوهم ټولګي زده کوونکو ته د پسرلي په هکله معلومات او هغوی ته ښودل دي چې دغه فصل کې کوم کارونه موږ ترسره کوو. مخکې له پیل درس څخه دا ډېر ښه ده چې خپل ګلالۍ یا قدرمن ماشومانو څخه ځینې پوښتنې وکړو. ښه والی د دې کار دا ده چې هغوی پوهاوی موږ ته هم معلومیږي او هغوی د لوست یا درس سره مو نور هم علاقمند کیږي. د بیلګې په توګه تاسو کولی شئ پوښتنې وکړئ آیا تاسو د کال لومړۍ ورځ پیژنئ چې په دغه ورځ کې موږ کوم کارونه کوو، څه نومیږي، یا تاسو کور کې څه کارونه کوي، تاسو مور و پلار یا نور ملګري، او یا هم ترېنه پوښتنه کولی شو چې په پسرلي کې موسم څرنګه وي او یا هم دغه هر کال یا کال څه وخت بدلیږي. داسې ځینې ابتدایي سوالونه کولی شو. پس له دې چې زده کوونکي له پسرلي سره لږ سره اشنا شول، اوس یې وخت دی چې هغوی ته موږ معلومات ورکړو چې په پسرلي کې موږ کوم کارونه کوو. د دې لپاره یو انځور چې په هغه کې ټول د پسرلي کارونه اوسي ښودل ډېر ښه ده. څرنګه چې تاسو تصویر کې ګورئ، د انځور ښودل ډېرې ګټې لري. دوه عمدې ګټې دا دي چې یو، زده کوونکی د کتاب متن ډېر ښه اسانه درک کوي، او دوهم، زده کوونکی ډېر په اساني کولی شي ټول د پسرلي فعالیتونه په دغه کتاب کې یا په دغه انځور کې وګوري. د بیلګې په توګه موږ دغه انځور تاسو ته چمتو کړی ده. نو تاسو کولی شئ دغه ټول متن د کتاب د قصې په شکل ورته ووایئ او دا انځور هم ورته ښکاره کړئ. د بیلګې په توګه موږ ویلی شو پسرلی د کال لومړی فصل ده، په دغه فصل کې هوا ډېره ښه اوسي، ټول ځایونه شنه اوسي، مرغان یا مرغۍ ځان ته ځالې جوړوي او همداسې نور. اوس چې تاسو زده کوونکي د پسرلي په هکله معلومات حاصل کړل چې پسرلي کې موږ کوم کارونه هم کوو، نو وخت یې ده چې تاسو ورته د کتاب متن ولولئ. د لوستلو لپاره شریکول او تقسیمول د متن بهترینه لاره ده. څرنګه چې تاسو پوهیږئ دا ډېر ښه ده چې موږ لومړی خپل اوله جمله ولولو، بیا خپل زده کوونکو څخه هیله وکړو تر څو هغوی زموږ شاته هغه جمله ولولي، او بیا دوهم جمله ولولو، بیا بل زده کوونکو څخه هیله وکړو تر څو هغوی هغه جمله ولولي. د بیلګې په توګه اول موږ شروع کوو یا پیل کوو، وایو پسرلی د کال لومړی فصل ده. بیا خپل زده کوونکو څخه هیله کوو، لومړي زده کوونکو څخه، چې دغه جمله د کتاب له مخې څخه ولولي په لوړ اواز باندې. بیا یې همداسې ادامه ورکوو او دوهم زده کوونکو څخه هیله کوو چې دغه جمله په لوړ اواز ولولي. نو له دې لپاره چې نور هم فعالیت مفیده تمام شي، کله چې زده کوونکی متن ووایي، تاسو هغه اړین یا مهمه لغات هغه زده کوونکو ته ښکاره کړئ. د بیلګې په توګه کله چې وایو مرغان په ونو او نورو ځایونو کې ځالې جوړوي، نو ډېر ښه ده چې دغه ځاله ورته ښکاره کړئ چې دغه مرغۍ ده او دغلته ځاله جوړوي. ښه والی دا ده چې هغه سخته لغات هم زده کوونکي پیژني او هم هغوی ته حفظ کېږي، داسې د تکرار په میتود باندې داسې هغوی ذهن کې کښېني. اوس چې زده کوونکو د متن لوستل سره هم بلد شول، نور وخت ده چې هغوی د نوښتاري مهارت باندې لږ ذره کار وکړو. د نوښتاري مهارت لپاره بیا هم تاسو دغه پسرلي تصویر څخه مرسته اخیستلی شئ. تاسو په دغه تصویر کې هغه 6 یا 7 عمده لغات ورته زده کوونکو ته نښه کړئ او ورته ووایئ دا څه شی ده. کله چې هغوی ځواب ورکړه، بیا پوښتنه وکړئ چې دا څه رقم لیکل کېږي. که یې ویلی شو ښه، که نه شو بیا ډېر په مهرباني ورسره مرسته وکړئ. د بیلګې په توګه تاسو ورته لاس وکړئ چې دغه څه شی ده، که پوهېدل خو درته وایي چې دغه بزګر دی، او که نه وایي تاسو ورسره همکاري وکړئ، وایي دا بزګر ده. ښه، څه رقم لیکل کېږي بزګر؟ هغه حروف ورته وایي چې ب ده، پکې ز ده او ګاف ده، بیا ر ده، هغه درست حروف ورته ووایه. کله چې دا حروف ورته ویلې او هغوی هم ولیکل، تاسو وخت ورکړئ چې نیمه صفحه همدغه بزګر کلمه ولیکي. او که چیرې تاسو سره وخت نه وه یا وخت کم وه، تاسو زده کوونکو ته وایئ چې دغه بزګر کلمه کور کې تر نیمه صفحې یا نیمې صفحې پورې ولیکي. اوس چې زده کوونکو لوستلو مهارت هم ډېر شو، نور په آخر کې دې لپاره چې زده کوونکو ته یو جالبه
د کورنۍ دنده ورکوي هغوی ته هغه د پسرلي تصویر که تاسو سره امکانات اوسي البته درست زده کوونکو ته پرینټ کړئ او هغوی ته ووایئ چې دغه پسرلي تصویر چې د بڼ په شکل ده هغه خپل په خوښه رسم کړي یا رنګامیزي کړي او کله چې رنګامیزي کړي 3 جملې ساده ولیکي په کوم رنګې باندې چې تاسو خوښیږي یا چې په کوم رنګې باندې چې مرتبط اوسي دا ډېر ښه راځي. مثلا یوه جمله لیکي پسرلی کې مرغان بیرته هیواد ته راځي یا پسرلي کې مرغان هر چیرته اوسي. دغه جمله کولی شي په سره او زیړ رنګ ولیکي ځکه معمولا مرغان چې دي دغه 2 رنګونه لري او که تاسو سره امکانات هم نشته یا نه اوسي هیڅ خبره نه ده نو تاسو کولی شئ هغوی ته یو سوال یا پوښتنه وکړئ او هغوی کولی شي تاسو ته 3 ځوابه درکړي او ډېر ښه ده چې پوښتنه د ولې په شکل اوسي او ځواب یې ځکه زده کوونکي دغه جوړښت د ولې او ځکه سوالي جوړښت هم په جملې کې پوهیږي. د بیلګې په توګه ولې تاسو پسرلی خوښیږي؟ ځواب یې زما پسرلی خوښیږي ځکه ګلان غوړیږي. زما پسرلی خوښیږي ځکه هوا ښایسته یا شایسته اوسي. نو داسې زده کوونکي د ولې او زما جوړښت باندې ښه پوهیږي. مننه کوم ستاسو توجه څخه ډېر ښه وخت درته غواړم. الله حافظ.